بنیادی په دا خوره باندې چې سره وندي څه وشول اوس څه کېږي دغه دپاره په 11 اکتوبر باندې ټول پښتین قوم در جمع شو او 3 ورځې یوه جرګه وکړه په هغه کې د پښتین قوم چې څومره هغه مسلې وې په باندې بحث مباحثه وشوه دا د یوه د تنظیم طرف نه وه د یوه د پارټۍ طرف نه وه د یوه د علاقې طرف نه وه بلکې د ټول د پښتین بیل د طرف نه وه چې په هغه کې د ټولې پارټۍ مشرون موجود وي د ټولې تنظیمې نمایندګون موجود وي د هرې ضلع نمایندګون موجود وي د هغې په تسلسل کې بیا د دغه خورې د دغه وطن په سلینه ځوانون دا دغ جابر دغ ظالم ریاست په داسې یوه انګریز په قانون کې یې ونیول چې نن څوک د پنجاب په ګجرانواله کې دي څوک په هریپور کې دي څوک د بلوچستان په جیلینه کې دي څوک په ټارچرسلې کې دي یعنی پښتین قوم ته یې دا خبره ور وشوله چې ته په خپله خوره باندې په خپله علاقه کې د خپل حقوقو دپاره سوله مبارزه دا ته نشي کړلی هر څه شامي ژولدل خلک پکې شهیدون شو پکې ونیول شول پکې وټکول شول خو به هر حال بیا یو ځل هغې جرګې فیصله وکړه په 23 نومبر باندې چې د څومره د میژ ملګري نیولي شوي دي دغه دپاره میژ احتجاج کو په هغه کې خانوالي افریدي علمزیب مسید علي وزیر عصمت کابریډ و دا نمونه د مختلفې علاقې داسې داسې سپین ږیری خلک ځوانون تکړه د وطن ځوانون دا نیولي دي او دی په خپله جهیلونه کې بند کړي دي دا قومي جرګه چې کومه فیصله کړې وه هغې په تسلسل کې نن د باني قومېغه دغه قومي جرګه راوغوښتله او په دغه ډګر باندې د مختلفو سیاسي تنظیمې ملګري د مختلفو علاقې ملګري د مختلفو فکري ملګري سره راوزیته شول او د هغه د رهایۍ دپاره یې خپل قدم وخوسته د وطن حالات تاسو خبر وایستی چې ټوله پښتونخوا سیر یور یو خوستی دی دا پته نه لګېږي چې آیا دلته څه ریاست شته یا نشته از اون ته یو بشیه خبره دو چې دې میش ته یا تحفظ ورکوي یا نه ورکوي په دا باندې مې شپې ښکلا تېر کړل موجوده حالات چې زه درته وښیه د خپلې علاقې پرین نه بله ورځ د ملیخېلې په چک پوسټ باندې خودکش دمکه وشوه دا چک پوسټ نن نه 15 شپې ښکله مخکې او ته کله مخکې جوړ شوی دی خو په دغه چک پوسټ د وجې و د ټوله علاقه ته هېڅ فایده نشته نه یې په دغه چک پوسټ باندې تر اوسه پورې یو ترهګر ونیو نه د دغه چک پوسټ د وجې علاقه ته امن راغی خو چې کله نه دا چک پوسټ جوړ شوی دی بیا دا خلکو زموږ ته جواز جوړوي فوج راشي د کلي په میانځ کې چک پوسټ جوړ کړي نور خلک پسې ځي هره شپه یو برش په کوټه کې ډزوي د هغې په نتیجه کې بله ورځ خودکش دمکه وشوه چې څومره هغه د ملیخېلې کلی دی د دغه هر کور هره کوټه هر جماعت هر سکول دا مکمل کرک شوي دي ویزغه په دغه ژمي کې حکیم د کلي خلک دی دا په کوټې کې شپې نشي کړلی یا چې کله داسې وي چې په دغه شپه کې بیا برید په وشي او بیا د میش د کوټې نه سکوری شي پرین شپې واته نږدې حمید کور دی دا داسې د زون ته نمبر 1 ویایي چې د هره ورځ د میش خلک ورکوي د میش خلک وایي ټکوي او مړوي دا دومره بېډرنغه دي چې پرین یې د حمید کور په زور قبضه کو الماشوم او کور ورته ویل چې تاسو میش نه درمستی 3 څلورې کام وړه ماشومان او سپین ږیري دا یې ګردش په یرغمل کړي وي چې تاسو د کور نه درمستی کله په میش باندې بیا برید وشي هغې نه پاس د مکمل روډ بند کړی دی نن 3 ورځ دو چې جانیخیل دا مین روډ په ملیخیل باندې بند کړی دی ویس یې بیا د توچې په پله باندې د سردیخیلې په علاقه کې روډ یې بند کړی دی میش د پښتین قومي جرګې چې څومره هغه مشرتابه دو د میش نماینده دی یغ نه میش دا غوښتنه کو چې دغه د پښتین قومي جرګې په نکات کې دا شامله شوې وه چې فوج چې کوم دی دا په کورینه قبضې نه کو دا په سکولینه قبضې نه کو دا میش غوښتنه ورکړه دی نه میش غوښتنه کو چې دا ډیمانډ د دغه ځای نه وکړي چې نه د حمید کور نه سي نه د سکول نه سي نه د روډ بندوي میش دی ته 2 ورځې ټیم ورکوي چې که چېرې په دا 2 ورځې کې دا د ملیخېلې
مالی خیلی چې کیم روډ دی دا دی سردی خیلی چې کیم روډ دی دا یک خلوص نکو دا پښتین قومي جرګه دغه مشرتبه دا د می سره درمی او په یازي کنډي کې میږ پر امن درنښ شنوي او پر مر پر امن مزاحمت وکي ډیره مننه